عزتمندو د هر عالم تقریر په شوق اورئ او په محبت اورئ او ستې نه زده کوئ. دې محافلو نه ځان له سوړی او هغه د خپل ژوند مشغله ګرځوئ. الله به م یو ورځ ژوند بدل کړي. الله به م د آخرت بیړۍ پار کړي. دا د آخرت باغونه لګېدلي، ځان له تې لپو کې سوړئ، څه عمل کې پیدا کوئ او ځان سره څه سبق وړئ. عزتمندو نن مولانا غفار صاحب دامت برکاتهم العالیه چې کومه مدرسه ده، مدرسه امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه، دې کې یو د قرآن کریم ختم دی او یو د بخاری شریف ختم دی. د قرآن کریم تعارف په وکړو، بیا به د بخاری شریف تعارف وکړو چې تاسو کم محفل ته نن راغلي. په ټوله دنیا کې په ټولو کتابونو کې او په ټولو کلامونو کې خیر الکلام کلام الله، هغه د الله کلام دی، دې ته بل کلام نه رسیږي. قرآن کریم کې خپل رب العالمین فرمایي هذا کتاب انزلناه، هذا دا قرآن کتاب دا عظیم الشان کتاب دے، دا لوی کتاب دے. هذا کتاب علماء پی پوئیگی تنوین د پارا د تعظیم دے، کتاب لوی کتاب دے، عظیم الشان کتاب دے. ولی عظیم الشان کتاب دے؟ د دنیا یو کتاب ورته نه رسیږي. انزلناه، الله وی زکه مونږ نازل کړی دی، دا ما در لیږلی دی، دا زما خبرې دي، دا زما کلام دی، دا زما تعارف دی، دا په هغه ژبه کې دی چې په کومه ژبه کې دا ما د اسمان نه در لیږلی دی. هذا کتاب انزلناه مبارکن، ډیر د برکت کتاب دی. وینکی برکتی دی، اوریدونکی برکتی دی، محفل برکتی دی، لیدونکی برکتی دی، ښکلونکی برکتی دی. هذا کتاب انزلناه مبارکن، دې ته یو کتاب نه رسي. تاسو به یو نوم اورېدلی و، حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب رحمت الله علیه، یو لویه هستي وه، څو ورځې مخکې د دنیا نه یې رحلت او کوچ وکړو. ډېر لوی شخصیت و. دا هغه چاته پته لګي چې چا پیژنده، چې یو سړي نه پیژن نو هغه ته د هغه پته نه لګېده د حیثیت. هغه تپوس د اهل علم نه وکړه. امریکا کې یوه پیره یو پروګرام مقرر شو او د هر مذهب نه به یو یو نماینده راځي او د خپل مذهب رهنمایي به کوي. الحمدلله د مسلمانانو د طرف نه امریکې ته پیر ذوالفقار صاحب رحمت الله علیه تللی و، به حیثیت د مسلمانانو د نمایندګۍ. ځکه هلته به عربۍ کې، هلته به انګریزۍ کې د تقریر ضرورت و، هغه له الله په هره ژبه یو عبور ورکړی چې یو سړی امریکې ته ځي او د پاکستان د طرف نه ځي او د اسلام نمایندګي الله د هغه په ژبه کوي او بیا هغه محفل هغه فتح کوي او ګټه راوړي د دین اسلام نمایندګي کوي. وی چې زه ورغلمه، دا زمونږ کمال نه دی د علماو، دا چې مونږ سره کوم کتاب پروت دی دا کمال د دې کتاب دی، دا مونږ کې څه نشته دی. یو څو میټینګونه وشو، د هر مذهب نماینده به ناست و، د عیسایانو و، د یهودیانو و. ما د میټینګ هغې مشر ته وی چې سبا کله کینو که نه ړومبې خبره به دی چې د هر مذهب نماینده به راپاسي او د خپل کتاب تلاوت په هغه ژبه کې کوي چې په کومه ژبه کې نازل شوی دی. اوله خبره به دی. هغې وی چې دا خو ضروري خبره ده چې د مذهب نمایندګي او سړی کوي نو د مذهب د کتاب تلاوت پم په هغه ژبه کې کوي چې په کومه کې نازل شوی که نه. وی چې اتفاق دی.
حضرت وی ما ته پته و چې د ټولو نه ډومبې به ما ته وایي چې ته وکوې په دې زه پوه یم چې کېناستو وی ډومبې نوم یې زما واغست چې دې به ډومبې د اسلام نمایندګي کوي او د قرآن کریم تلاوت په هغه ژبه کې کوي چې په کومه ژبه کې قرآن نازل شوی وی زه کېناستلمه ما سوچ وکړو نو شروع مې د سورې فاتحې نه وکړله ډېر بختور یې دا مونږ چې په مانځه کې وایو ښه وی بیمار یم زه هم سورې فاتحه ووایه د اوبه وڅښ مړه فاتحه خو مولي صاحب هر چاله ورځي یو ناشنا غونته دم راته وښیه داسې ناشنا ګران غونته کې دا خو زه په هر مانځه کې وامه زه هم ای مشره د قرآن 114 سورتونه دي او د 113 سورتونو خلاصه الله په سوره فاتحه کې راجمع کړي ده دا قرآن دا فاتحه د قرآن متن دی متن د ټول قرآن خلاصه پکې الله یې صرف په سوره فاتحه کې مې چې سوره فاتحه به تلاوت کما نو بیا تپوس کوي چې دی کې څه دي نو د ټول قرآن مضامین پکې جمع دي نو 15 منټه کې به د ټول قرآن خلاصه بیان کوم قرآن کې شپږ مضامین بیانېږي ښه دا ځان سره یادوئ څو مضامینو شپږ اول توحید د الله دویم رسالت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دریم قیامت سلورم احکام پنځم د منونکو انجام شپږم د نه منونکو انجام دا د قرآن ټول مضامین دي دا غونډ الله په سوره فاتحه کې ذکر کړي توحید رسالت او قیامت او احکام او د منونکو انجام او د نه منونکو انجام دا شپږ دي بیا ټول سوره فاتحه الله په بسم الله کې راجمع کړي او د بسم الله خلاصي د با په ټکی کې راټوله کړي ده عبادت لاندې دا ټکی نه دی ته په عربی کې نقطه وایي د نقطې څه تعریف دی چې هغې کې تجزي نه راځي هغه دووالی درېوالی نه قبلي څنګه چې ټکی نه تقسیمیږي دووالی درېوالی پکې نه راځي داسې د الله په ذات کې دووالی او درېوالی نه راځي او قرآن شروع شو د بانا او ختم پس شو پسین والناس باو سین یو ځای کې ستې نه جوړ شو بس په پښتو کې هم بس دی او په عربۍ کې هم بس دی د دې ټولو بعضې الفاظ داسې چې په هره ژبه کې یوه معنی پښتو کې مونږ وایو بس معنی دا پوره دی عربۍ کې هم د بس معنی دا کافي دی نو مونږ ټولو له دا یو کلام د الله کافي او شافي دی حضرت وی چې ما تلاوت وکړو د سوره فاتحې وی عیسائی راپاسید وی تقریر شروع کو وی چې عیسی علیہ السلام دسی وی دسی ویلی دسی ویلی ډېرې ښکلې خبرې کولې ما ورته چې حضرت ته چې خبرې کوې دا ته انګلیش کې لګیایې او انجیل چې دی دا په سوریانۍ ژبه کې نازل شوی دی تاسو د انجیل تلاوت په سوریانۍ ژبه کې وکړئ انګریزۍ کې ترجمه مه کوئ انجیل په سوریانۍ ژبه کې نازل شوی دی اول شرط دا چې په هغه ژبه کې به هغه کلام لولو چې په کومه ژبه کې نازل شوی سوریانۍ کې اولولئ د هغه پې سمې رانغی په سوریانۍ کې د انجیل تلاوت ونه کو خبره اپله دې پله شوه وی دې کې د هغه نمبر تیر شو نو یهودي عالم راغی د انجیل عالم راغی وی ما وی چې د نبم دا سوال کومه وی هغه چې اول کېناستو وی د ټولو نه ډومبې د انجیل عالم ناست دی او د خپل مذهب نمایندګي کوي او په سټیج ړومبې د ټولې دنیا په سطح چې کوم اجلاس راغوښتی شوی دی په سټیج اولنی اقرار دا کوي وی ای تمامو مسلمانانو کم کتاب چې په کومه ژبه کې نازل شوی په هغه ژبه کې په دنیا کې صرف یو کتاب دی چې هغه قرآن کریم دی او بل یو کتاب په هغه ژبه کې محفوظ نشته دی بیا ولې دا جواب وکړو چې هغه نه تورات دی او نه انجیل دی هغه یو د الله کلام دی نه تورات په خپله ژبه کې شته نه انجیل شته
او دا حافظان او ناظر اخوان راولګي الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. دا به ولې اثر نه کوي؟ دا زه په هغه ژبه کې وام چې په کومه ژبه کې د اسمان نه راغلی. عطا الله شاه بخاري رحمت الله علیه چې کله جیل کو انګریزان ناستی، عطا الله شاه بخاري رحمت الله علیه چې ماسخوتن شو الله اکبر زه د قرآن تلاوت پکوم، د سوره یوسف تلاوت شروع کو او د انګریزانو په منځ کې ناسته. حضرت وی د شاه نه आवाज راغی چې شاه صاحب وی چې دې سیمې شاته وکتلو د جیل سپرډنټ راغلی دی، زما شاته ناسته غیر مسلم دی، مالی आवाज راکو چې ما شاته وکتلم وی دې سیمې وکتل نو دا اوښ کې په دې ننګو را بهیږي، دا مخې په اوښکو کې لون پروت دی. ما ته وی شاه صاحب بس کرو، بس نور تلاوت دلته مه کوه. ما ولې؟ وی حضرت دومره مې وجړلو چې نور درېدې او کېناستې نه شمه، که ته دا تلاوت اوږدی حضرت په دې ځای پرړېږم او دا روح را نوځي، بس نور به دلته تلاوت نه کوي. هذا کتاب انزلناه، الله وی دا هغه کتاب دی چې موږ نازل کړی دی. تاله به څوک پیغور درکړي وایي ته کوم کتاب وایي؟ پلانې زه چې کوم کتاب وامه په هغه ژبه کې دی چې په کومه ژبه کې د اسمان نه نازل شوی. پیر ذوالفقار صاحب رحمت الله علیه کتاب کې لیکلي وو، وی یو ملک ته لاړم، د مختلفو ملکونو دورې کړې دي، سوچ وسیله را خلکو ډیر خدمات کړي دي، زمون خدمات داغه په مخ کې هیڅ نه دي، خدای دې د هغې خدمات قبول کړي. وی داسې ملک ته لاړم، یوې زنانه واورېدو چې حضرت راغلی دی، وی چې زه ورځمه، وی چې زنانه رالله هغو غیر مسلم خلک مسلمانه شوې وه، وی چې د حضرت سره قرآن شته، قرآن کریم دی د پاکستان نه راغلی دی، عالم دی، الحمدلله موږ په دې ډېر خوشحاله یو چې په کوم ملک کې نمایندګي کیږي نو اسلام یې ګټي خو عالم د پاکستان یې ګټي، الحمدلله په دې موږ خوشحاله یو. اوس چې څه کال تیر کال ریسرچ شو نو په ټوله دنیا کې په اسلامي ممالکو کې پاکستان په حفاظو کې اول نمبر راغی، الحمدلله. د پاکستان او په پاکستان په اسلام او په اسلام کې بیا د پاکستان علما الحمدلله او زمونږ د دیوبند علما الحمدلله هر میدان یې فتح کړی دی. وی چې ورلمه هغې وی چې ده سره به قرآني، ما سره به ولې قرآن نه؟ قرآن خو زما پهچان دی، قرآن خو زما د آقا فرمان دی، قرآن خو زما د الله پیژنګلي ده چې هر مسلمان سره قرآن وي، هر مسلمان سره قرآن وي. ما ته موبایل کې قرآن ټیک دی، زه هم دا موبایل دی د قرآن دپاره، په دې ځان ته قرآن راوله، دا د ګانو دپاره نه دی. په لاره به روانې ګاډي کې کښېنه او ځان له د قرآن کریم تلاوت کوه، په دې قرآن راوله، په دې کې قرآن را دنده که، دلته قرآن را دنده که، چې دلته قرآن نو دلته به هم قرآن یو، چې دلته قرآن نه وي دلته به قرآن نه وي. بیا بې حرمتي مه کوه. وی هغې وی چې قرآن ورسره شته، وی ما سره کچو کایو والا قرآن مجید پروت و، دا راکوټې الله اکبر، دا ډېره ښه خبره ده. وی چې قرآن مې حواله کوي چې دا به ما له رانه کړي، وی چې قرآن مې وله ورکو، وی زنانه ځان پورې ونیو او چغې کړې، جړلې. ما ته وی چې دا قرآن به رانه بیا الې واپس؟ ما نه نه ستا شو، زه واپس نه علم. وی چې زما شو، دا زما شو. ما وی آو ته جاړې ولې؟ وی ما ته وی چې ما په قرآن ایمان راوړی وو خو ما قرآن لیدلی نه و چې دا به څنګه کتابي. ما نن د الله کلام ولید، په سترګو مې د الله کلام ولید، هغه نن الله ستا بچو ته نصیب که پلاره، نن ستا کور ته راغی پلاره، ته په دې شکر نه وباسې؟ شکر وباسې، خورې لالی خولې ته ولی. وایي ربه ډېر خلک دی هغه دا قرآن نه مني، ډېر خلک دی قرآن نه مني، او نن الله هغه ستا په ژبه او ستا کور ته را دنده کو. نو خیر الکلام کلام الله، په ټولو کلامونو کې غوره کلام د الله کلام دی.
او دی بچو ته وامه نن هم په ناظره ختم کو د نن نه به حفظ شروع کوي د قرآن د نن بالکل نیټې وټې به نه ورکوئ د نن نه پلارانو استادانو کینئ نن مشوره وکئ که دلته کیږي فبها که نه کیږي دا بچی د ځان نه شړه ورکوئ وای بچیه ورک شه ورک او داسې به را روانې زه به د مور په وره کې ولاړه یم بچیه امام شافعي صاحب ته مور راوتلې وه او په ګټه ورته ناسته وه او امام شافعي صاحب د مدینې منورې نه مکې مکرمې ته راغی الله ترې امام شافعي جوړ کړی و بچیه داسې ورځ به په ما راشي چې 12 کاله پس بایزید بوستامي را دنده کیږي او مور د بچی نه چاپیریږي خالی سینې لېږلې و بایزید بوستامي تی نه راغی میندو تکړه شئ پلارانو دا بچیم د ځان نه جدا کوي دا مونږ چې میندو جدا کړیو مونږ پسې میندې نه وي خفه مونږ ولې په پردو کورونو کې په وره کې به غږ کوو چې وظیفه راوړی الله مو بخ ما 3 کاله پردي کلي کې وظیفې راټولې کړي دي دا په چا سیوا نه ښه خو که دا ورته په سرای نو دی ورک کوي د نن نه حفظ شروع کوي ای بچوړو قرآن یاد کوي او قرآن په سینو کې محفوظ کوي د دنیا دا خو معمولی جلسی دی معمولی خبرې وي ورځ د محشر را روانه ده د هر سړي سره فکر دی صفونه به لګېدلي خدای چې زه به په کم صف کې ولاړ یم ربه چرته د انبیاو د علماو د صلحاو سره په صف کې ودرولم داسې خلق به م ولاړي چې چغې به وی یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا مالا نن تبعیدا کاش چې ما د دې سړي سره په دنیا کې مرګتیا نه وې کړې دی مرګتیا خو زه نن تبا کړم زه خو د علماو مقابل ودرولی ما دا خو هغه سړی و چې ده به د علماو پګړۍ په خرو پورې تړلې او ما به پسې منډې والې نن زه د علماو خلاف ولاړ یم په میدان محشر کې دا ګوتې به مروړي یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا کاش چې د پلان کې ملګري مرګتیا مې نه وې کړې نن خو زه د علماو مقابل ودرېدمه نن به دا مقدمه زه ګټمه څنګه چې دا ټول په ما باندې مقدمه درج کړي داسې سخته ورځ ده غر به نه وي کنده به نه وي ابادې به نه وي دیوال به نه وي دا ټول خلک به ولاړي د قرآن حافظ ته وایم چې دا بچي حفظ وکړي بچوړو تاسو به په کم صف کې ولاړ پته درته شته د دواړو جهانو سردار فرمای الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة د قرآن حافظ با په میدان محشر کې په هغه صف کې ولاړي چې د کم صف مشري به جبریل امین کوي انشاءالله بچو د صف مشر بم جبریل امین د صف مشر بم جبریل امین اب هم د صف لیډینګ کوي او تاسو به شاته ولاړي بچو جبریل امین په 30 کاله کې قرآن زمکې ته راوړی دی او تا هغه د 30 کالو قرآن په سینه کې محفوظ کړی دی ستو د جبریل امین یو ربط دی اب د صف مشري کې او ته به پکې شاته ولاړې د قرآن حفاظ به په دغې صف کې ولاړې انشاءالله بچو باندې قرآن وایي پلارانو میندو تاسو ته م وامه که حافظان نه یې خیر دی خو د قرآن صحیح ناظره زده کوئ ښکلې ناظره زده کوئ دا مور چې کور کې ښکلې ناظره وایي د دې په بچي ډېر اثر کوي دا د بچي ذهن ته پرېوځي قطب الدین بختیار کاکی رحمت الله علیه حفظ لراغه دسی مور و کور کی استاد ورته وی اولی سپاری نه به حفظ کو ودا خو راته یاد ده وی اول راته یاد ده استاد ورته وی زه د دوی مینه بو کو نو دا راتم یاد ده وی زه وای ورو جو وای ورو وی د درې مینه بو کو دا راتم یاد ده وی زه دام ورو وی سلوره مینه وی دام یاد ده وی دا ورو پینځم وای ورو ولا 14 سپاری ورته پاول ورځ دا مور حفظ لرا لېږلی دی ما له کور کې داسې مور پکار ده نن مور د پیشن نه ده وزګاره نن مشره مور ده او ګز ګز به یې پینسي او غاړه به یې په دې ځای پرته او په لستوڼو کې ټول وجود ښکاري د دې به بچی حافظ شي د دې به بچی حفظ وکړي دې له به الله عالم بچی ورکړي چرتم نه نو چرتم داسې بېادبې مور له الله داسې ګلالې بچی نه ورکړي ړنده به شي پکې ړنده
او بنوینه میندو پال شروع کوي پال. عالم راغی مور ته وی مورې چې تقریر ختم کم نو عنوان کلمه ووایي په تقریر. وی بچیا دا کمال زما دی ښه بچیا علم خو ما کړی دی. وی ته راکوټی وی بچیا ته به ما د هغې کې داسې لبولې چې ستا به پیو تړه وشو نو زه به لاړم ما به اودس وکړو او بیا به مې داسې پیو ته ور واچولې ما دې بچي نه به زه لوی سړی جوړوم دله زه بیا اوداسه د سینې پی نه ورکوم. بچیا ما دومره پال کړی دی چې ما بیا اودسه تا نه د خپلې سینې پی نه دي درکړي. دا هغه برکت چې استاذ ته 14 سپارې واورولې استاذ ورته ته کور ته ورشه وی دا 14 سپارې دې چا نه یادې کړي وي د خپلې مور نه. وی ورشه دا سوله پسې مې یادې کا تا ته د بل استاذ ضرورت نشته. وی تاله دغه استاذ پوره دی. الله اکبر. کور کې به داسې استاذه ناسته وه رب به د بچي نه قطب الدین بختیار کاکي نه جوړی. هغه ورته وی حضرت کړی به مې وتې خو زما مور ته 14 یادې دي نو په اپل زما مور ته نه دي یادې. وی دا ته تا څنګه یادې کړي دي مور دې سبق ته کېنولی. وی نه زه چې به زنګو کې زنګېدلم زما مور به تلاوت زه چې به راویښېدلم زما مور به تلاوت کو زه چې به اوده کېدلم زه به په تلاوت اوده کېدم. وی حضرت دا 14 سپارې زما مور دومره لوستلي دي چې دا ما ته په یادو یادې شوي دي. پلارانو کور کې قرآن راوالی دې مور چې اودس کړی او قرآن ته ناست او په کټ کې تلاوت کوي. بچې وی ماله روپۍ راکه دا لیږي قرآن بند کې بچیا د قرآن په تلاوت کې خبرې نه خراشه وس. مورې دا کم کتاب دی بچیا؟ هذا کتاب انزلناه دا هغه کتاب دی چې الله په عربی ژبه کې را لیږلی دی مونږ یې په عربی کې وایو. بچیا سترګې پې یخو بچیا مزه تې الو بچیا دا کلام الهي دی. بچو باندې به داسې سبق وایي نو د هغې بچي نه الله قطب الدین بختیار کاکي جوړ کړو چې وفات شو. خلق حیرانو چې دا خو ډېر د الله ولی دی چې د ده جنازه به څوک کوي جنازه به یې څوک کوي ښه. نو چې وکتې شو نو وصیت یې لیکلی و وی زما جنازه به هغه سړی کوي چې 3 خبرې پکې موجود دي. یو چې په ژوند کې ته زنا نه شي. دویم چې په ټول ژوند کې ته د مازیګر سنت نه پاتې شي. موږ د مازیګر سنت پیژنو نه په مازیګر کې موږ سنت دي د مازیګر د مانځه نه مخکې 4 رکعاته ښه غیر موږ دا نو د جمعې سنت نه. اوس خو خلک د جمعې هغه نه کوي سنت مؤکده نه کوي د مازیګر هغه خو پیژني نه. وی چې د مازیګر 4 رکعات سنت تی نه پاتې شوي او وی چې بلوغ ته رسېدلی نو تکبیر تحریمت نه نه پوت شوي. زما جنازه به دا سړی زما په جنازه به داسې سړی ودرېږي مور به داسې بچې تیارو نو د الله شکر وباسو. دا 2 کتاب دي په دنیا کې نو یو قرآن دی یو بخاري دی. الحمدلله دواړه نن دلته جمع دي او موږ داسې نوراني ځای ته خدای راوستی. دا د الله کرم دی دا د الله فضل دی په دې د الله شکر ادا کوي. بخاری شریف کتاب د قرآن نه پس 2 مرتبه په مخ د ځمکه د بخاري ده چې بخاری شریفي نه ویلې څوک ورسره عالم نه لیکي څوک ولا سند نه ورکوي څوک ورته کلي کې عالم نه وایي خو چې بخاري وی عالم شو. عالم لیبل چې لګي دا په بخاري دی. بخاری شریف کتاب نه دی دا امام بخاری رحمت الله علیه لیکلی. تاسو ته پته شته دا دی دا یو جلد پروت دی دا 2 جلد کې دی ښه. دا صرف جزء ثانی دی یو دومره بلوم دی یو دا دی یو د دې مره بل دی. دا به انشاءالله حضرت شیخ صاحب تاسو ته اخر کې د بخاري ختم کړي تاسو به د دې اخري حدیث اورئ دا برکات به یې نه انشاءالله مجلس کې. دې ته وګورئ یو دا دی یو دومره بل دی داسې ماشوم وړوکې اوچتولی هم نشي. دا امام بخاري لیکلی دی. وایي دا ما څنګه لیکلی پته درته شته؟ دې کې څومره احادیث چې ګورئ وایي هر حدیث چې به مې لیکو امام بخاري وایي نو ما به ړومبې غسل وکړو. یو حدیث چې به مې لیکو غسل به مې وکړو بیا به مې 2 رکعاته مونځ وکړو بیا به مې استخاره وکړله د هغې نه پس به مې په بخاري شریف کې یو حدیث ولیکو. د داسې وزندار کتاب دی ښه. نن د دې د احادیثو شمارئ
چې د به څو پیری غسل کړي، د به څو رکعاته مونځ کړي. یو حدیث ما وضعت فی کتاب الصحیح حدیثا الا اغتسلت قبل ذلك وصلیت رکعتین. ما یو حدیث په بخاری کې نه دی یخې، لومبې مې غسل کړی دی، بیا مې 2 رکعاته مونځ کړی دی، بیا مې د رب سره استخاره کړې ده، مشوره کړې ده، د هغې نه پس مې په بخاري کې حدیث لیکلی. اصح الکتب بعد کتاب الله تحت ادیم السماء صحیح البخاری. اصح په ټولو کتابونو کې وروستو د کتاب الله نه تحت البخاری. یو سړی وایي ما امام بخاري په خوب کې ولید. دا بخاري شریف چې لیکلی دی، وایي د کوم ځای نه خپه اوچته کي په حق ځای باندې دی، لورې تا به غوږ یخې، خورې ته غوږ کېده، زه به وایم د هغه استاد فلانی دی، د هغه استاد ته صرف غوږ کېده، د هغه استاد فور الله باباجي شو، د هغه استاد فلان 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 غوږ ده. منځ کې بس کې راغی حضرت امام شاه ولی الله رحمت الله علیه دی استاد شو. په مخې ته ځه، په مخې ته ځه، ځه. اخیر کې به ووایم زما د استاد ابو هریره رضی الله تعالی عنه او د ابو هریره استاد نبی کریم صلی الله علیه وسلم. نورې ما اخیری استاد امام الانبیاء تعالی درکو، نن ته دلته ناستی او نسبت دې په مدینه منوره کې د امام الانبیاء سره قایم شو، هغه ستا استاد شو. په واسطې سره نن ستا اخیرنی استاد. خلک به ډیګرۍ راوړي، سندونه به راوړي، دا سند دې د کوم ځای نه راوړی؟ دا مې د امریکې نه راوړی دی. یاره ته ما ته دې کې وښیې، ته دا ته ووې چې د اخیرې کتاب دا چا ویلی دی؟ نو چې اخیرې استاد وګوري چېرته کمیونسټ یې، چېرته غیر مسلم یې، چېرته مرتدي یو، چېرته ملحدي، چېرته یې خدای نه یې منلی. وایي زما اخیرې استازي عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضی الله تعالی عنه قال قال النبي صلی الله علیه وسلم. وای زما اخیری استاد امام الانبیاء شو، زما د سند اخیری کړ امام الانبیاء شو. او د الله حبیبه زما استاد شولی امام بخاری ستا په قدم قدم یخیو، ما د امام بخاری په قدم قدم کې خود. زبا دا بخاری رالما په غونډه دنیا کې به زنانو ته دا بخاری خیمه. امام بخاری رحمت الله علیه چې وفات کېدو، چاته نه تپوس وکړو، وی حضرت شاګردان دي سودی امام بخاری رحمت الله علیه ته دته وی د نوم محمد وخا، دا په بخاری مشهور دی محمد د نوم او د پلار نوم اسماعیل او د نوم محمد. چاته نه تپوس وکړو، وی امام بخاری سو شاګردان دی ورکړي دي دنیا له، دا کتاب چې دی لیکلی دی سو شاګردان دی دنیا لول کړي دي. امام بخاری ورته وایي چې داسې مخامخ مې ورته بخاري ویلی دی، داسې مخامخ چې براته ناسو او مخامخ مې ورته بخاري ویلی دی، د هغې تعداد 90,000 دی. 10,000 کم 1,00,000 د شاګردان پرېښود، هلته د تبو د لاندې شو. لورې ته به څو شاګردان پرېږدي؟ ستا استاز 90,000 شاګردانو ته بخاري ویلی دی. شراب خانه کې شروع کړي. امام بخاري وی چې دا مې لیکو او منصوبه مې د دې د لیکلو شروع مې کوله او پلیننګ مې جوړو، نو زه په ریاض الجنه کې ناست وم. امام بخاري زما د کور او د منبر په منځ کې روضة من ریاض الجنه د دې کتاب منصوبه په ریاض الجنه کې روانه شوې ده. ما دا هغلته لیکه، د رب نه به مې مشوره اخیستل او هلته به مې بخاري لیکه. ډېر لوی کتاب، لوی نسبت هم لاسو کې واخیست، لوی نسبت. صرف یوه خبره اخیرنۍ کوم، ما ته مخې ته سفر دی، زما نن کراچۍ ته فلایټ دی، زه روان یم ایرپورټ ته. زه به 5-6 ورځې کراچۍ کې پروګرامونه دي، 8 پروګرامونه دي، زه هغې له روان یم. اخیری خبره درته دا کومه، دا بخاری شریف چې لیکلی د نوم محمد، یو سبق دی جینکو ته اخیر کې وام، د نوم محمد او دی په سترګو ړوند و. ښه په سترګو څه وړونو؟ دی ړوند
د نظر نو ته وای مولوي صاحب چې نظر یې نو دا دومره غټ کتاب یې څنګه لیک دا وړونو زوامه دې وړونو ویسي چل وشو زه مورې الله ته لپې اوچتې کړلې وی ربه زما بچی خوړون دی ربه مال د خپل بچی نظر واپس را نن بچی راشي ما ته وی ما ته دعا وکړه زه هم کور کې د مور شتې وی او وم ورشه دا دعا د مور ته ووایه په ما پسې اله ګرځه چې مور دې نه وه چې پلار دې و مور دې و ما پسې به دعاګانو له نه ګرځي که ما ته وای ته نو زه ما ته مور دعا کړي نو تم ورشه چې مور ته وکړي او زما ما ته به څه دعا کړي زه ورته هم دې امام بخاري ته مور دعا کړې او دی د مور په دعا نظر راکړي خوب یې ولیدو اوده وه ابراهیم علیه السلام ورته خوب کې وی پاسه رب دې دعا قبوله کړې ده او الله دې د بچی نظر واپس کړی چې مورې پاسېدله د امام بخاري نظر واپس راغلی الله دې امام بخاري جوړ کو او دا به هم نن دې لوڼو ته ووایې وایي مولي صاحب راته ووي کتاب الانبیا به راواړوئ ښه د بخاري شریف کې کتاب الانبیا د بخاري شریف نه به یې درته وایم د منځ نه چې مور په ازار کې روان دی ښه دی بخاري شریف کې حدیث دی دریو کسانو دریو ماشومانو د مور په غیږ کې خبرې کړي دي نن دې لور ته ووایه دغه ځای راته راواړوه مولي صاحب خو دروغ نه دي ویلي وایي ښه هغه ځای به درته کتاب الانبیا کې راواړئ حدیث به درته لور وایه ته به ورته غوږ کېدې وا به اورېدې خیر زه به درته صرف پکې یو وایم بني اسرائیلو کې یو عبادت ګزار ډېر لوی د الله ولیو جریج نوموتی جریج عبادت به یې کو په مانځه ولاړو مور راله بارې غږ وکړو جریج په مانځه دی وی مور ته غږ وکم او که نه مونځ پوره کړمه نو مونځ یې پوره کړو مور ته یې غږ ونه کړه ګناه خو یې ونه کړله خو مور خبر نه وه او نن به مور لګیی او دا ظالم به پسې دروازه بند کړي زما سره ټیم نشته د مور خبره نیمګړې پرېږدي او د کوره وځي یاد ساته نو یاد ساته دا زه ځان سره ولیکم امام بخاري دی وی په مانځه ولاړې مور بیا راله غږ یې وکړو دی بیا په مانځه ولاړو مور ته پته نه وه زه هم میندو خیرې مه کوئ که نه بعضې وخت کې به بچي ته پته نه وي تا وله ملا ماته کړله مور یې داسې لاس اوچت کړو دی بخاري شریف کې دي ښه وی اللهم لا تمته حتی تریه وجوه المومسات ربا دا بچې مې هغې پورې مه مړ کوئ چې څو پورې دې ورته د زیناکارو ښځو مخ نه ښولی ربه مه یې مړ کوه اله یې مړ که چې د زیناکارو ښځو مخ ورته وښی بس مور خیره وکړه مور لاړه مور ته خو پته نه وه خو خیره خو لاړله بس څه موده پس د کلي یو زنانه وه بې واده وه او بچی پیدا شو خلق ورته تا واده نه دی کړی بچی کوم ځای و وی دا د دغې زبرګ نه دی دا په عبادت خانه کې چې ناست دی جوریج نومې دی الله اکبر خلق راغې عبادت خانه یې ورله ونړوله تا زنا کړې ده هغه وی نه 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 دا ما نه دی کړی نه زه پاک یم وی ستا سره څه ثبوت دی او داسې وکړو او یې راوله هغه ماشوم هغې ماشوم له لاړ ماشوم د مور په غیږ کې دی ښه جریج ورته مخامخ شو وی من ابوکا شبه پلار دې څوک دی شبه په ما خلقو تهمت لګولې من ابوکا بچیا پلار دې ښیه د څلوېښتۍ ماشوم په غیږ کې خبرې شروع کوي او د لویو خلکو په شان خبرې کوي زما پلار پلانې دی او ته مې پلار نه یې خلق راغې وی تاله د عبادت خانه د سرو زرو جوړو ته خو د الله ولي تا خو چې ماشوم ته اشاره وکړه خبرې وکړې هغه وی نه مالی اقه شان جوړه کوي ادا ما ته مور یو ورځ خیره کړې وه چې اللهم لا تمته حتی تریه وجوه المومسات د هغې پورې ربه مه مړ کوي چې سوی د زیناکارو ښځو مخ نه یې لیدلی دا د مور خیره ما ته قبوله شوله دا ما ته هغه راورسېدله نو دغه یې خیره ده او دی دعا ده تاسو خدمت کې درخواست دی خپل کلي او علاقه کې الله ښکلې اداره درکړې ده بنین دي بنات دي د نوي کال نه دا اراده وکړئ نن د ده لور فارغه شوله نن د ده بچی فارغ شو ربه چې آینده کال دا ورځې راولي چې په ما یو نوم ولګي زما لور ته به دا بخاري کله ویلی دا کتاب به کله زما لور کور ته راوړي چې زه په پلاستیک کې بند کړمه او زه یې سینه پورې ونیسمه چې نن امام بخاري
نسبت زمون کره کور ته راغی نن د مدینی منورې د امام الانبیا نسبت زمون کره کور ته راغی نو دام خوش قسمتی ده خپل بچی به داخلو کړي ان شاء الله کال له چا اراده ده چې خپل بچی به داخلو خو مضبوط په خپل بچی مدرسو کې داخلو او مولانا صاحب سره به تعاونم په مدرسه کې کو دا څومره بچی چې سبق وي دې کې به زمونږ برخه وي که د چا روپۍ لګېدلي که د چا اتانیز لګېدلی ان شاء الله مطمئن اوسئ چا چې مدرسو له تعاون کړی دی هغه به په ځای لګېدلی زه چې کلي کې دستربندي چېرته واړه فارغېږي زه په تقریر کې وامه ویم ای د کلي میندو تاسو یې نه وینئ کورونو کې یې خو نن هم وظیفو رنګ راوړی دی راشئ حافظان بچي تیار کړل تا چې به په طبخي ډوډۍ تیاروله زما یو چڼي له به دې ورکوله چې وظیفه راوړی الله دې وبخه مورې نن هغه چړی نه دی نن هغه د قرآن حافظ دی مورې نن هغه د قرآن عالم دی چا چې تعاون کړی روپۍ په روپۍ دا په دې طلبو لګېدلي دي انشاءالله دا مونږ ملکیت نه دی مونږ صرف د دې باغ مالیاران یو ښه مونږ ستاسو د پیسو مالکان نه یو چې تاسو یې مونږ له راکئ چې زه مالک شومه که پې ګاډی علم او که ځان له پې بوټان علم نه دا د مدرسې دي د دې مالک بل څوک دی زه صرف مالیار یم مالیار صرف باغ له اوبه ورکوي نور کې مونږ سره د باغ اختیار نشته دی زه استادانو ته وامه وایم دا مدرسه د الله باغ دی او الله مالک دی مونږ یې مالیاران یو او دی چینچڼي دي دا په دې باغ کې ګرځي نو چینچڼه به کله یوه څانګه ماتوي کله به بله څانګه ماتوي مالیار ته دا اختیار نشته چې د چینچڼې نه له څانګې تپوس وکړي که کوي تې نو مالک پتې کوي نو مالک چېرته چینچڼې ته ویلي چې تا څانګه ولې ماته کړله نو چې مالک تې تپوس نه کوي مونږ مالیاران د دې نه تپوس نشو کولی دا د دې باغ چینچڼې دي کله به په یوه څانګه کیني او کله به په بله څانګه کیني مدارس دا د دین ګلان دي دا باغ به تازه کوو ښه انشاءالله چې کال له راځو چې دا د دې نه ښه تازه الحمدلله او مولانا صاحب مطمئني ټول د کلي خلق به تعاون کوئ که نه انشاءالله زنانه او نارینه ټول به تعاون کوئ او زمونږ مخې ته سفر دی رب العالمین دی زمونږ دا سفر د خیر ذریعه وګرځي او الله دې مونږ ټولو دپاره د آخرت د نجات ذریعه وګرځي مونږ ته هم دعا کوئ مونږ به تاسو ته دعا کوو یو نسبت هم دی صرف د الله د رضا لپاره نور هم هیڅ نسبت نشته او هغه کسان چې د عرش د سوري د لاندې وي هغې کې به دوه کسان هغه چې لله فی الله یو بل خوښي او زمونږ لله فی الله مینه ده او الله دې مونږ ټول د حرمینو سفر له یو ځای بوځي خدای دې مونږ هلته کې یو ځای کړي